بسم الله الرحمن الرحیم. د مروت بیٹانی قومی تحریک و اصلاحی کمیټې ته جوړي دا یو جاینټ اجلاس وسو، هنګامي اجلاس د موږ چې کومه ایجنډا ده چې امن غواړو، بیٹنو ګیس چې خپل عیني حق غواړو، مروت کانال چې خړې اوبه غواړو، ولکه سیمنټ فیکټري چې خپل عیني حق غواړو. په دې ایجنډې باندې موږ هنګامي میټینګ وسو دلته په اصلاحي کمیټې دفتر ته جوړي چې دا موږ متفقه فیصله وکړه چې پیله به موږ د مروت کانال ویزیټ کوو، مشترک ویزیټ بیا کوو. د مروت قوم د بیټني قوم ته موږ دا دعوت ورکوو چې نوجوانان او مشران د راشي او په دغه ویزیټ په دې دورې چې د موږ سره شامل سي ښه په هغه سره بیا کوو. ډول کتاب پر ښې بنګړې به اچوو، ښه اتڼ به اچوو، په مروت کانال باندې د دنیا ته بیا ښکاره کوو چې په مروت کانال باندې مکمل کار لګیا ده او د معاهدې مطابق 15 اګست پورې به موږ ته خړې اوبه خلاصوي. نو دې دورې لپاره موږ ټیم او تاریخ مقرره وه، به بیا موږ سوشل میډیا باندې وچلوو. دویمه فیصله مو دا وکړه چې په دغې ایجنډې باندې به موږ د مروت قوم د بیټني قوم مشترکه یوه مشاعره کوو، انقلابي مشاعره. و ایږه چې به موږ د ټول ضلع لکي مروت شعرا شاعرانو ته به موږ دعوت ورکوو. ایږه ته دا درخواست کوو چې په دې مشاعرې چې د قوم او د دغې خاورې له خاطره شرکت وکړي چې دا موږ په دې ایجنډې باندې داسې په تاریخ چې چېرته په لکي مروت چې نه دي سدي چې د قوم او د خاورې په یوې ایجنډې باندې مشاعره سوي. موږ د مروت قوم او بیټني قوم لکي مروت بچو نوجوانانو ته دا میسج ورکوو چې دې نه بعده که څوک مشاعره کوي، که څوک جلسه کوي، که څوک پاور شو کوي، که څوک درنه کوي، که څوک ریلی کوي، د لکي مروت د خاورې او د دې قوم د بچو نوجوانانو چې د 75-76 سال راسې موږ کرش سلو د سیاسي غدارانو له لاسه، چې دې نه بعده موږ مزید نوره نسلونه د دې غدارانو له لاسه کرش نسي، تباه نسي، برباد نسي. موږ به څوره پورې د موږ د کښلو نوجوانانو چې هغه د بلوچستان له FC نه موږ ته هره ورځ یو لاش راځي او موږ ایږه جنازې کوو، جنډې پله کوو. دا نور موږ مزید چې کوم ده نه مو دماغ برداشت کوي نه مو زړه برداشت کوي. دا موږ لپاره دومره غټه خبره جوړه سوې ده چې دا موږ په دې نتیجې رسېدلي یو چې دې نه بیا موږ لپاره د مځکې لاندې مخشه ده چې ما 1,75,000 ایکړ مځکه غیر آباده پرته ده او زه په کتارو چې ایږې داڼې ته 10 کیلو پاره ولاړې چې ځناور یې نه خوري او چې ویې خورې نو نس چې به دې هزارو غوندې دالیا دالیا وړي. زه کلاسور نوکریګانو پاره د خلکو په پښو چرغڼم. زه په دې لکو کرنالو مځکو چې سره زر خوټوي هر یو سړی خان ده، ملک ده، سردار ده، نواب ده، که موږ ته دا خړې مځکې آبادې سوې او نن موږ روزي او رزق مسله ده. ما خپل قوم مروت قوم او بیټني قوم داسې تورسرې ولیدلې چې بوکرې په سر او چېرته په بازارو چې خیرات ټولوي. دا کښلي نوجوانان موږ وال دا کښلي بچي ما ولیدل چې هغه په غلا او په ډاکو باندې لګیا دي، روزي دره کې نسته. قسم په خدای دا غلا ډاکې چې کېږي دي چې به یو کیس داسې چې له مستۍ نه کېږي، دا نور ټول انتهایي مجبوري نه کېږي. زه دې په دغه مجبور کړم د سیاسي غدارانو د دې خاورې سیاسي غدارانو ته موږ وایو چې اوس سیاسي غدارانو نور د انګریز دا پالیسي، دا تباهي او بربادي پالیسي د قوم د بچو نوجوانانو دا خدای دې پاره دی چې ته وګوره نوره چیرې ترس وکړو، رحم وکړو. ور وس خو مو سترګې پټېږي، الله ته به حاضري کوو، هلته جنت ده، جهنم ده، من چې قبر عذابونه دي. دې نه خوف وکړو، دې نه وډاسو. او د سیاسي غدارانو چې کوم په د هر کلي چې ایجنټان دي چې هغه د دې سیاسي غدارانو چې په پیړۍ چې دا قوم دا خاوره تباه کړه
هغه بیا هم د دوی حمایت کوي، الله ناراض کوي، رسول صلی الله علیه وسلم ناراض کوي او د قوم بچیانو د نوجوانانو مستقبل تباه کوي او خپلو معمولی مفادات او ذاتی مفاداتو لپاره دغو سیاسي غدارانو حمایت کوي. موږ دې کلو چې دې ایجنټانو ته وایو چې الله نه ولې نه غواړې، الله ته به څه جواب کوي چې دا قوم بچي او نوجوانان خپل ذاتی مفاداتو لپاره دې په داو لګولي دي او تباه کوي او بربادوي. دو ته په دې باندې شرم حیا نه ورځي چې هر ورځ د مروت او بیټني یو لاش بلوچستان صوبې نه روان ده 20,000 روپو پاره تله د 20,000 روپۍ خو نن سبا یې خلکو ورځې خرچا نه ده یوې ورځې خرچا او ما کښلی بچای ما کښلی نوجوان دا ولې بلوچستان په غرو چې پروت ته 100,000 پاره او لاشونه یې ماته راځي. زه خو دغه یو سوال لیونی کړی یم چې خدای پاکه موږ به دې سوال جواب د خپلو بچو نوجوانانو ته څرنګې ورکوو. ما خړې مځکې پرتې دي 75-76 سال نه، ولې موږ پاکستانیان نه یو؟ موږ آیینه دستور چې حق نسته ده، ولې څوک په غږ کوي؟ ګیس ما نه پنجاب ته لاړه پیپونه سره پیوس کړه، څوک غږ نه کوي په زه بېتار وتلی ده، ولې غږ نه کوي؟ ما ګیس ما خاورې ګیس پنجاب ته ځي، ولې څوک غږ نه کوي؟ دا سیاسي غداران دا غږ ولې نه کوي؟ دا خو د سیاست خبره نه ده، دا خو د پارټۍ خبره نه ده، دا خو د ګوندۍ ډلې خبره ګوره نه ده. ولې دا سیاست او سیاسي پارټیو ګوندیو ډلو پورې تړو یا سیاسي لیډرانو پورې تړو؟ ولې پورې تړو دا خبرې؟ دا تحریک چې سوای دا اصلاحي کمیټۍ چې ګسلې دا ټوله یوه خبره ده چې څوک حق غواړي د دغې تحریک او د دغې اصلاحي کمیټۍ رکن ده. بلکې ما خو پرون دا خبره کړې ده په ډاګ اکاونټ چې لکي مروت چې یو بچای یو نوجوان یو بزرګ یو مشر تر تورسرو پورې دا په دې تحریک چې دا ټول شامل دي، یو کس دا نسي ویلی چې موږ په دې تحریک چې نه یو شامل. او دا مې بار بار ویلي دي چې دا تحریک دا چا نه ده جوړ کړی او نه چا لټولی ده، دا الله پاک په دې ضلع په دې قوم باندې نوره اوس رحم انشاءالله اراده کړې ده. په الله پاک په قرآن چې دا دستور د آیینه قانون یې جوړ کړی ده چې ته د خپل حالت په خپله نه بدلوې، زه دوره پورې تاسو حالت نه بدلوم، اگر چې په دې قادر ده چې بدلوی شي، خو دستور یې نه ده. مرغۍ چې خپل منځالي چې ناسته وي نو الله په دې قادر ده چې منځالي چې روزي ورکوی شي، خو دا یې ورسره دستور ده چې منځالي نه ته ووځه بیا زه ذمهوار یم. موږ پاره دا دستور ده چې تا خپل حالت که بدلول غواړې نو ته محنت کوشش شروع کړه به د زه حالت پسه بدلوم. نو زه یو ور بیا دا مروت کوم بیټني کوم، خاص کر د مشرانو ته دا درخواست کوم چې دې سیاست نه روزو د پارټیو نه د ډلو نه د ګوندو نه دا اوسپینې دا زنجیرونه مات کو، دا بیړۍ اتکړې ماتې کو. خدای ته وګوره دې قوم باندې دې نه بعد لږ کې 75 سال مو ګوره دې ډلو او پارټیو ګوندیو سره تباه کړه، ضایع مو کړه. دا 10-15 سال دې قوم بچو نوجوانانو ته روباسو، په دې به جنت وګټو او دا دنیا مو به جنت شي. لږ کې په دې خپلو بچو نوجوانانو باندې رحم وکړو، ترس په وکړو. عزت متباه ده، معیشت متباه ده، معاشرت متباه ده، غیرت متباه سو، بالکل ختم. موږ لکه مروت په داسې حال باندې یو نظیر خان قسم په خدای چې موږ د دې زندگی تیرولو قابل اوس نور نه یو. خلق په عزتونه خرڅوي، قسم په خدای داسې کورونه په زرانو دي چې عزتونه خرڅوي او په هغه باندې مطلب سبا بېګا روزي خوري. وکړي څه وکړي څه؟ پښتون سړی خفه کېږي، پښتون که ډېر بې غیرته سي بیا پښتون خفه کېږي، مجبور ده وکړي څه وکړي څه؟ چیرې ترس وکړو، چیرې رحم وکړو، خدای دپاره کوشش وکړو، پر سره شامل سو. موږ سره یې 15 اګست موږ ډیپټي کمیشنر صاحب ته اوس دغه فورم نه دا وایو، ټولې ادارې دې واروي چې 15 اګست یې موږ سره معاهده کړې ده چې 15 اګست پورې به خړې اوبه درته راولو. 15 اګست ته موږ خړې اوبه غواړو. که چا دا خیالي چې 15 اګست به راشي او خړې اوبه به نه وي، موږ به 1 اګست نه دا پروګرام وي، 15 دین به بیا موږ موقع حکومت ته ورکوو تر 15 پورې.
موږ به یکم نه باقاعده کمپین شروع کوو چې 15 اګست روان ده خړې اوبو بندوبست وکړه او که 15 اګست تیر سو او موږ ته خړو اوبو بندوبست نه وکړو بیا به دا ټوله ضلع دا ټوله صوبه به موږ غواړو دلته به ټاون مخ ته ناست یو روډونه به بند دي پولیو به بایکاټي ګیس ګاډو به بایکاټي بلکې نوره زندگی چې څوره د هغه هر شي به بایکاټي ځکه چې تنګ آمد به جنګ آمد نوره بیا موږ مجبور یو نو دغه موږ وزیر اعظم باقاعده ما لیټر ورکړی ده په فیسبوک باندې 25 جولای ته وزیر اعظم روان ده د ګیس افتتاح به کوي موږ دا ټول مروت بیټني قومي تحریک او اصلاحي کمیټې ته جوړي وزیر اعظم صاحب ته ډایرکټ پیغام ورکو چې ما ته په ګیس چې حقوق نه راکوي کنه چې کوم ما ته عین راکوي نو مرازه موږ د بایکاټ ته موږ به تر مټانو تورې سیرې تړلې او په ټولو بازارو چې په کلو چې مو به تورې جنډې دا به موږ به تورې یو مسیا مناو کوو سیاست چمکاو کولو لپاره د چا په وینا د پارټۍ په وینا مرازه سیاست مرته چمکاو کوو موږ زندگی مرګ په من شي لکه مروت ضلع خلک اول خو چې څوره موږ لکه مروت حق کیږي نور منصوبې راکا چا کوم حق مو چا خوړلای دا راکا اګیس خو مې خپل عیني قانوني حق ته ما خاورې ګیس ته او کتر سیاست چمکاو کولو لپاره راځي الیکشن تیاری د پاره وی پارټۍ پر راځي مرزه موږ د بایکاټ ته ټول ضلع لکه مروت ته وای چې بایکاټ یې وکړو ادار وز بتاوري یو مسیا مناو کو چې څوک راولي ایګه ته مو دا پیغام ده چې مخ چې کلیریفیکیشن وکړه قوم ته دا وضاحت وکړه چې ګیس اعلان باضابطه تور باندې سیاسي اعلان نه قانوني آئینی اعلان باضابطه اعلان دی وکړي مخ چې نه چې دا بلکې مروت ته ورکو انور به ورسره دا غټې منصوبې ورکو بلکې موږ دا مطالبه کوو چې مروت کانال خړو افتتاح دی وکړي مروت کانال افتتاح دی وکړي دای د تختې په ولګي موږ د پګړې باندې خوښ یو خو افتتاح دی وکړي 15 اګست نه مخکې د مستخړې او په چالو کې دا موږ تاسو متفقه فیصله ډیره مننه ډیره شکریہ